طالبانو جنرال موبین ته اخطار ورکړی چې نور د پاکستان پر ضد خبرې ونه کړي. دا چې جنرال موبین څه غبرګون ښودلی، جزئیات یې هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره ورځ جنرال موبین د پاکستاني تلویزیون یو سکرین شاټ نشر کړ او ورسره یې ولیکل چې پاکستان د لوالیه کېدو ته نږدې شوی، کلدار یې مه ساتئ کنی سخت تاوان سره به مخ شئ. هغه همداراز ولیکل چې IMF هم پاکستان ته قرض نه ورکوي او ژر به یې اقتصاد سقوط شي. د هغه همدې ټویټونو کې له یوې خوا د اکوړه خټک مدرسې طالب فعالان غوسه کړل، خو له بلې خوا یې د حکومت لخوا هم ورته ګواښ شوی. سرچینې وایي چې د طالبانو استخباراتو جنرال موبین ته ګواښ کړی چې نور د پاکستان پر ضد څرګندونې ونه کړي او که بیا داسې خبرې تکرار کړي نو ځای به یې زندان وي. جنرال موبین د یاد ګواښ په اړه په غیر مستقیم ډول یو لړ ټویټونه کړي چې دلته یې تاسو سره شریکوو. هغه لیکلي تر اوسه مې هر څه په خپلو مصارفو کړي، اسلامي امارت 1 روپۍ هم نه ده راکړې او نه مې د مبارزې په نوم ترې 1 روپۍ غوښتې. دا هر څه ما د الله جل جلاله د رضا لپاره کړي، د طالب لپاره نه. زما لپاره یوازې مجازات شته خو نورو ته بیا مکافات ورکول کیږي ځکه چې زما بچي ماران دي خاورې خوري. هغه په خپل بل ټویټ کې لیکلي، زه خپل رب ته صبر کوم، د خپل اخلاص او قربانیو اجر ترې غواړم. د نړۍ د زهرجنو رسنیو په وړاندې دریدل دومره اسانه کار هم نه و، خو الله زه ورته انتخاب کړم. د ټولې نړۍ دښمني اوس هم پر غاړه لرم. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ خپل نظر مو راسره په همدې اړه کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.